اهل الحديث يم سلفي يما نيو خوارج متبع دخل نبي يما نيو لمذهبا اهل الحديث يم سلفي يما کله چې زوام یره شیه ورلا دنیا د ډوپټې نه پټکې وو دا دی ولی وو نو د غیر مقلد اهل خبیث خپکیږي نو د یو سپی مچان یې نو چې زمون کې حدیث باندې ګوته کېدما نو غیر مقلد خپکیږي نو د یو سپی مچان یې نو چې زاد قادیانی په ملګرتیا د غردو کم چې ولید د قادیانی ملګرتیا کړي دا نو اهل خبیث خپکیږي نو د یو وخت شوریا یې د یو غوښې پته اوس لګي امن بشي نه سړی دی ودرېږه چې څنګه وچا تا ته پته نشته وای ستا پلارانو راغلي توبې ایستې دي تا ته هغه توبې ایرې دي تا نه تا ته هغه خپل پلار نه یاد چې هغه په ماتوریدیه کې کم غولو لیکل او غول غرتولیو او بیا ته نه د مدینه خلکو بایکاټ او د جامعې خلکو بایکاټ شیخ ریاض الله فتح د هر میدان د تیرا دښمن جګړه ګیرا د علم نقطو باندې هغوی کلا پوهیږي تبریک شي سلفیانو د ټول بدعتانو لخرونه بماتيږي تبریک شي سلفیانو والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون عزتمندو دا خو روجه او پدې کې قرآن کریم تفسیر دی او دارنګه اکثر علما په کې مشغول دي ولیکن بار بار ملګرو زمانه مطالبه وکړه غدا باندې کسان دي چې وی زموږ علماء په څیر دانګه په لیدیس په سره دی وي ثوابي کې مولا راغینو ما غسل په کار نه دي ځکه مخکې واغسته لكن بیا واخلو مولانا توصیف پته نه لګي روجره غدي روجه تنگ کړه لري کنا په کور کو سچ د ماشومان جنگ کوي یا راغې د من څنګه شوی لري درسته یقین بس دي سیګه لکه جنگ چې خلکو سره کوي پته نه لګي چې سچ له روجو تنگ کړه قسم سره ده ډیر دې بدویلی اول دا خبرې ذکر کړلې چې حدیث منکرین حدیث او دا قادیانان دي او دا شیعاګان دي نو دا خبر خو بالا پته ولګي چې کله انسان مخامخ کینی چې منکرین حدیث سو دارنګي شیعاګانو لاري چا اختیار کړی دي قادیانانو لاري چې کوم نه چا اختیار کړی اب ان شاء الله به ورسته پته لګي یو خبر خدا شو دویم دوی اصل کې د دکتور شمس الدین رحمه الله سلفي دغه په ماتوریدی په سره دی ویلي او ډېر د هټک الفاظ یې مبارک استعمال کړي دي موږ دا وایو چې دوی د ماتوریدی دشمنان ذکرې په ماتوریدی کې د الله د اسماء او صفاتو مسله لري تفصیل دکتور ابراهیم الله چې کوم نه ذکر کړی دا او خاص کر د الله د علوم سره الله د استواء علی العرش مسله ذکر کړی دا او دا خلق اصل کې ماتوریدیان دي او دا خلق اصل کې د جهمی د صفوان ډله ده او دا جهمیه دي په دې باندې مسلې چې کوم دي بدلېږي نو دوی ځکه په قار او په غضب کې کوم راغلي الحمدلله موږ اوس وایو محکمه ویل دي چې دغه ماتوریدی دا سو ګوري او خپل ځان په پوهه کې دغه نه بعد کته څه اشکالات دي خاص کر د الله د علوم سره د الله استواء مسله او زموږ سره کې الحمدلله ستاسو کوم اشکالات موږ به ځایلو تاسو بیا راځي به چې کوم دی نه وای بل دا به موږ ثابتو کې ان شاء الله چې څوک د الله علوم مني دا خو یا جهمی دی یا حلولی دی د عقیده د حلول ساتي چې دا عقیده څخه د نسوارا او یا د معتقد د عدم محضر بالکل الله سره منینا زموږ ان شاء الله ثابتو کو په میدان باندې او څوک د الله تعالی علوم مني د امام ابو حنیفه مولا په نسبت سره مسلمان نه دی او تاسو معلومه ده دغه کتاب په چې کوم خبرې دوی کوي دوی مقصد او غرض پای کې داره چې دا قاعده خلکو چې کوم نه خراب شي امو مخکې دا خبره کړې ول دوباره بیا وایو کنزلو ته ورته به تی ساجتم نشته چې مونږه په تاسو په هټک الفاظ وایي تاسو موږ په وایي او دا نن بیا خاص کر مشران په ځکه عزت کړی شي
نو که هر یو عالم دیني د هغې بېعزتي چې کوم دی په اسلام کې ناروا ده. نو که تاسو داسې ماحول خوښوئ او دانګې دې ته تیارېږئ نو خامخا به کېږي. خو لیکن په دې کې لازمي خبره دا ده چې دا کم سړی چې ما متعین کړی مولانا توصیف و زه سره به زما باز هر چې کشران دي نو کشران به د کشرانو سره باز کوي. که زمونږ د طرف نه کشرانو کې میره دي به دې ویلي دي نو درنګې تاسو مې ویلي دي بېله خبره ده. نو که تاسو شاګرد را مخکې کوئ زمونږ الحمدلله شاګردان شته دی. که تاسو بېذات په خپله را مخکې کېږئ او باز کوئ خاص کر د علومو سره د عقیدې مسله ده. ته موږ مثابت وکړو چې تاسو په دې عقیده کې جهمیه او ماتوریدیان یئ او بلکې حلولیه او دارنګې د نسوارو چې کومه عقیده د حلول وه هغه عقیده تاسو اختیار کړل دا به موږ ثابت وکړو انشاءالله تعالی. او یا خو معتقدین د عدم محضه یې دا به ثابت وکړو. بل انشاءالله تعالی دا پته به انشاءالله به هغه هلته به میدان کې ولیکي چې علمي حیثیت څومره دی. د دې مخکې دا دعوې کول زموږ دپاره هم نه دي ښه او دارنګې ستاسو دپاره هم نه دي ښه او مشران په بد الفاظ باندې یادول چې کوم دي صحیح نه دي. او کشرانو چې کومې خبرې کړي هغه جانبین نه شوي نو د دې د وجې نه زموږ خاص دغه کس متعین دی. بل دا هم ویم د ځان سره په دې کې تاسو بدعتیان هم راولئ. ندیم له ځان سره راولئ مفتي ندیم دارنګې کوم چې مولانا دغه رحیم الله دی هغه ځان سره راولئ. مفتي رحیم الله راولئ هغه هم ډېر غږېږي او ندیم خو همیشه لپاره غږېږي. په یو ځای باندې راشي چې ستا د ټولو غم په یو ځای باندې وکړم ته به دارې ورسره بېل بېل مناظرې وکړم بس ته به مناظر شي او ندیم به معاون شي او د رحیم الله به سري مناظر شي. درې واړه به چېرته به کښېنئ او ستاسو یوه عقیده ده او ستاسو ملت هم یو دی او ستاسو مذهب هم یو دی. صرف ستاسو نومونه چې کوم دی مختلف دي او د بدعتي عتب په پنپیري باندې داسې دی لکه عتب د مشرک په اهل کتابي باندې. د دې د وجې نه یو ځای ته راشئ یو ځای زموږ سره کښېنئ. بار بار موږ هر چا سره نشو کېناستی چې په یو ځای باندې موږ ستاسو غم وکړو الحمدلله او ستاسو چې کوم اشکالات دي هغه اشکالات چې کوم دی زایل وکړو. دا مسله شو. بل دوی دا خبرې ذکر کړي دي چې مخکې موږ د چیلنج ورکړو او د هغې نه بېرته رجوع کړو موږ ته ټلیفون وکړو سره مو وویل الله بنده زموږ سره چې کوم دی نو نه واټساپ شي نه زموږ سره فیسبوک شته موږ سره ساده موبایل دی. دا موبایل هم د بل ملګر نه چې کوم دی راواخېستو ملګر راته بار بار ووایي چې نه د دې خبرو جواب لازمي دی. نو ما دا جواب چې کوم دی وکړو او نه موږ میسج کړی دی چې موږ خپلې خبرې نه منکر شو او رب انشاءالله چې په موږ کې سایي نو موږ به تر خپل مرګ به چې کوم دا کار چېرته ومونو. دا خو صرف زموږ یوازې ذاتي مسله نه ده بلکې دا خو زموږ د عقیدې او د سلفیت مسله ده. که دا زموږ چېرته ذاتي مسله وی نو بس په دې کې که سړی شاته شي بېله خبره ده لیکن دا خو د عقیدې مسله ده دا د ټولو اهلحدیثو مسله ده. نو لهذا په دې کې موږ چېرته هم نه شاته کېږو. لیکن تاسو یې موحدین او ځان ته د توحید نوم ږدئ او دارنګې دا دعوه هم کوئ چې زمونږ مشرانو ډېر احسانات دي په تاسو باندې صحیح شوه. ولیکن الحمدلله ستاسو د مشرانو استادان چې کوم دي مالي حدیث دي سیسي قسن خان ته وګوره رحمه الله هغه ستاسو په سند کې نه راځي هغې تاسو منکرین یې خبرې خو مه کوئ. حدیث خو الحمدلله ستا سند عبدالله بن عباس ته رسېږي او سید بن جبیر ته مجاهد ته رسېږي هغه اهل حدیث هغه ګورې حناف نه و. څرنګه دا سند د الله نبي ته رسېږي الله نبي چې کوم دی تاسو داسې خبرې کړي دي چې د الله د نبي مخالف هم کړي دي. زمونږ استاد او زمونږ مشر د الله نبي دی محمد علیه الصلاة والسلام او اصل کې الله ته قرآن کریم ورکړو او الله ته چې کوم دی حدیث هم ورکړو ځکه حدیث چې کوم دی موعده. اگر که تاسو او ستاسو مشرانو په بخاري باندې اعتراضونه کړي په بخاري پسې سپکه خوله خوځوئ لیکن حدیث هم دا وایي لکه څنګه چې قرآن کریم دا وایي ده. پته به انشاءالله په هغه کې بیا ولګي الحمدلله څوک په هغه باندې د دې د وجې نه عام په میډیا باندې دا خبرې کول چې حدیث منکرین حدیث دی او دا شیعهګان دا قادیانان دي د خلکو په ذهنونو کې غلط اوهام او غلط شکوک او غلط شبهات چې کوم دی ارتول دي. بلکې یو سړی چې دعوه توحید کوي او ځان ته موحد وایي نو د هغه لپاره د قرآن کریم او دارنګې د نبي اسلام د حدیثو په دې کې چې کومه عقیده ښودله شوې ده هغه عقیده چې کوم دی خپلول پکار دي. مونږ الحمدلله په دې دغه باندې خپل نوم خپل شهرت نه غواړو بلکې د بعضو ملګرو اصرار و چې دوی دا خبرې کړي دي او دارنګې دوی یو تعریف دی هغه هم چیلنج ورکړی دی او په کې زما نوم هم اخیستی دی هغه وروستنۍ خبرې دي الحمدلله زموږ هم طالبان شته مونږ سره داسې ملګري شته انشاءالله چې به تر اسمان ستوري وښیي چې ستا سره میلاو شي. ولیکن زموږ چې کوم مشران دي او زموږ چې د چا سره باز دی هغه کسان به زموږ سره کېږي او که دوی نشو کولی چې مونږ نشو کولی او داسې وایي چې زموږ دا طاقت نشته دی نو د هغې نه بعد چې کوم دی به انشاءالله وروسته نور تګ به کوو او په مخکې باندې به انشاءالله تعالی ځو.
الله رب العالمین زموږ اصلاح وکړي او الله زموږ په حق باندې عمل کول توفیق راکړي. والسلام. زاد سلفیانو سره ما چړه غرق بشي ځوانانو سره ما چړه زاد سلفیانو سره ما چړه غرق بشي ځوانانو سره